د خوست اوسېدونکي د صنعت او سوداګرۍ وزارت د هغې پرېکړې هرکلی کوي چې هیواد ته د پټاکیو پر وارداتو هیواد دننه پر تولید او استعمال بشپړ بندیز ولګوو. دوی یاد پرېکړه د هیوادوالو په ګټه بولي او غوښتنې دا دي چې په اړونده برخه کې خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي. هغه ځوانان یا هغه ماشومان چې دوی پټاکۍ ورزولې موږ په راتلونکي باندې بدې اغېزې کولې، خو الحمدلله اسلامي امارت اوس د مخنیوي لپاره یو څه قوانین هغه مقرر کړل تر څو د دې مخنیوي وشي. نو له دوی څخه ډېره زیاته مننه چې دغسې اقدامات کوي، ځکه که چېرته دغسې اقدامات موږ په ټولنه کې رامنځته کړو زموږ د تعلیم کچه لوړېږي. واقعا چې دا د حکومت له ډېر ښه اقدام دی، ځکه خلکو ته ډېر مشکلات رامنځته کړي وو. دا چې څوک به د شپې ناوخته پر ویده وو، هم په 10 یا 11 بجې کې به خلک راپاڅېدل او د پټکۍ به یې الوزولې، نو وړه ماشومان او داسې ناروغان خلک لري او دا به یې ویرول. خوست میشتې زیاتوي چې د پټکیو استعمال نه یوازې خلکو ته مالي زیانونه اړول بلکې په رواني لحاظ هم خلکو ته زیانونه اړول. حتی پټاس ډېر قیمتي پټاس مې 200 تر 100 افغانۍ پورې قیمت لري، نو دوی غواړي چې خپلو بچیانو ته واخلي، مګر د بچیانو دا غوښتنه وي که څه هم دا ماشومانو ته حتی غټو انسانانو ته هم تاوان لري، ضرر رسوي ماشومانو ته، دا ضرر رسوي چې دوی عادت هم دا جوړیږي، یعنې دوی له قلم او کتابچې نه ډېر لرې ساتل کېږي. واقعا د شپې وړه ماشومان یا نور خلک ټول ویده وي، د شپې 12 یوه بجه کې دا پټخۍ ورزول دا هم مریضانو ته هغه دی، هم نورو خلکو ته مزاحمت دی. د تجاراتو څخه غوښتنه دا کوو چې دغه تولید او دغه نیدۍ هم بندیز ولګوي، ځکه چې دغه هر څه راوړل، پلور او خویستل دا اوس وخت کې حرام کړي. د یادولو ده چې له دې وړاندې هم د اسلامي امارت بېلابېلو اداراتو له لورې د هیوادوالو هوساینې له بېځایه مصارفو او ډېری نورو ګټورو برخو کې دې ته ورته پرېکړې کړي چې د هیوادوالو له تود هرکلي سره مخامخ شوي دي.